وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا مؤمن بند صفات و خيونا بيانيدو دا آغا بند چه آغا اللہ تنیجدی، دا آغا بند چه آغا جنتی دے اللہ دا جہنم نساتل دے، دا دا نیک بند صفات بيانيدو. دی دا پارا چه منگے پزان کراولو منگم اللہ تنیجدی شو او جنتم پا نصیب شی او دا جہنم نم اللہ وساتی. پاغ سلسلہ کی اتا خیون او صفات بین شیو او آخرانی خبر دا شیو چی مؤمن بنده دا اللہ کوشش دا کی چی دا اللہ دین ازده کی، کاغا پا ہر طریقی، کاغا پا ہر عمر کی، کاغا غریبی او کاغا مالداری او کاغا ہر قسم قربانی ورکی اگیتا تیاری خود چی دا اللہ پا دی دین باندی پوش. نا ہم صفت چی قرآن و حدیث کی دا مؤمن راگلے دے، آغا یولوی صفت تے یولوی خبر دا تابداری دا امام اعظم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ببلا طریقے دی سوائے چی دا نیکان خلق دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابداری کی او داغا پا نقش قدم بانی تگ لری. دا دا نیکانو بندگانو صفت چی دوی دا خپل پیغمبر پا طریقہ باندی روان دی، آغا چوتا کمالار خوری دا ہم پاگی روان دی. دی بارکی با خبرو کو اگر کا دا دیسی موضوع دی چا الحمدللہ پا ہر درس کی تقریباً پا ہر بیان کی دیتی اشاری کی چلی پیغمبر تابداری پکار دا. کتا دا معلومول غوڑی چلی دی پیغمبرانو دا اتباع او دا دوی دا تابداری کولو س اہمیت تے، نو پا دی خبر کی سوچوک. اللہ رب العزت دا بندگان پیدا کری دی دا خپل بندگی دا پارا دا خطور تا معلومت. لیکن سنگ چی سورة الذاریات کی اللہ وی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مانی دی پیدا کری دا انسانان او پیریان مگر دا خپل بندگی دا پارا. دا خوازی خبر دا طول تا معلوم دا، خو دیسی لار دا دی بندگانو سرنشتی چی پاگی باندی دوی روان شی او دا اللہ دا بندگیو کی او دا بندگی او پیجنی چی آخر دا بندگی ستوئی سیوائی دا دی لاری نا چی دے پیغمبرانو توپش. ذکر چی دا پیغمبران رب العزت بیا راولی گلوم دے دا پارا، ذکر که دا پیغمبرانی نویرالی گلے نو منگ تا دا پتہ نلگی دا چی دا اللہ بندگی خلق سنگ کئی او دا اللہ بندگی وہی ست. اس کا اللہ دا خبر کڑے چی ما دا بندگان دا خپلی بندگی دا پارا پیدا کری دی او بس او پیغمبران نوے تا تا سب پتہ لگی دا چی دا بندگی ستا ہوئی، دا عبادت ستا ہوئی، دا عبادت با کوم پا ست طریقہ پا دی با اللہ مال را کئی سا تا تا رئیسون پتہ نلگی دا. ذکر اللہ پیغمبران راولی گل دا دی پیغمبرانو پا جبا دا دوی پا واسطی سر منگتا اگا عبادتو خو چی اگا عبادت ستوئی چی منگ دا اللہ دا خبره او دا کم مقصد دا پاره چی منگ پیدا کریو چی دا منگا عملی کو او دا دی پاره محنت و کوششو کو. ام دغشن دا پیغمبران را روانو سلسله دا آغا اولنی پیغمبرنا شروع و دا اولنی رسولنا او دا سی پا یو بل پسی روانو پا مختلف اوقاتو کی او دیسی وقت ندے راگلے چی رب العالمین دا خپل بندگان بغیر دا بیان او دا وضاحت نپری خودی. وقت پا وقت دوی تا پیغمبران را لگلے شوی دی، وقت پا وقت اللہ رب العزت دوی تا کتابون نازل کری او دا شان دا سلسل روانو دا پیڑی پا کی تیری دی، دا قومون تیری دو پیغمبران وضاحتون کول
چا به د پیغمبر تابعداري کوله چا به نه کوله او دغه شان دا خبره روانه بعض قومونه الله رب العزت تباه و برباد کړو بعض قومونه به کې وو چې هغه کامیاب شو ځکه چې د پیغمبر یې ومنله خو د پیغمبر کار ته د اولني رسول نه واله او د آخرني پورې وګوره د هغه کار دی د الله د دین وضاحت او هغه څه په تبلیغ کې بیانول څه چې ورته الله بیان کړي دي الله په قرآن کې وایي خپل پیغمبر ته یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسولا اے نبی اے پیغمبره ورسو دی خلکو ته هغه څه چې تا ته ستا د رب د طرف نه درغلي دي او نازل کړی شوي تا ته دا د ټولو پیغمبرانو صرف زموږ د پیغمبر ذمواري نه دا د ټولو ذمواري ده د اولني د آخرني پورې چې دوی به هغه وحي را رسوي کومه وحي چې الله دوی ته بیان کړې ده او دوی له ورکړې ده د دې نه دا فایده هم راووته چې د پیغمبر تابعداري به په دې کې ځکه چې دی وحي بیانوي دی د ځان نه خبرې نه کوي ځکه چې الله ورته ویلي ته به دغه وحي خلکو ته بیانې او رب العالمین عدل او انصاف والا بادشاه دی بیا به تپوس هم کوي د دې پیغمبرانو نه دا خبره صحیح ده چې پیغمبران الله چاڼ کړي دي دپاره چې دا پیغام موږ ته راورسوي او د دوی نه غوره نور نه و او هغوی هغه امانت پوره پوره را رسولی دی دې کې شک نشتی خو بیا تیم الله تپوس کوي او دا دلالت کوي د الله په عدل او په انصاف باندې که پیغمبر دی خو دغه پیغمبر نه م الله تپوس کوي ځکه الله وایي فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الله وایي زه به تپوس کوم د هغه خلکو نه چاته چې پیغمبر لیږلی شوی دی او تپوس به کوم د لیږلی شوي نه لیږلی شوی پیغمبر دی لیږلی شوی چاته دی هغه قوم ته دی نو الله به تپوس د امتیانو نه هم کوي الله به تپوس د دې پیغمبر نه هم کوي چې تا د ذمواري سر ته رسولې ده او که نه دغه شان دا ورځې روانې او د رب العالمین طریقه هغه نه بدلیږي وخت په وخت د هغه د طرف نه پیغمبران راتلو کتابونه راتلي تر دې چې خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم زمونږ پیغمبر د هغه د راتلو زمانه راله هغه انسان چې هغه په پیغمبرانو کې غوره پیغمبر او رسول دی انسانان پرېږده د انسانانو د مخلوق خبره نه کوم په دې انسانانو په دې مخلوقاتو کې پیغمبران د ټول نه غورې خو دی په دې پیغمبرانو کې ټول نه غوره دي رب العالمین دغه پیغمبر راولېږو په هغه باندې د پیغمبري ختمه کړه ما منځ کې اوس هغه ایتونه وي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارک الله وي دی ګوره د الله پیغمبر او رسول دی وخاتم النبیین او په ده باندې الله د پیغمبرانو خاتمه کړې ده دا پیغمبر الله راولېږه او په دې امت باندې لوی احسان وکړو لوی احسان ځکه الله دا احسان موږ ته رایت کړی دی او دا نعمت سورت العمران کې موږ خو نعمت صرف د پیسو ته وایو یعنی صرف دغې ته ګورو چې مال له سره شتي او که نه بچي شتي او که نه ښځې شتي او که نه کور او ځمکه او جیداد دا ټولې په تندر ولګي نعمت اصل نعمت دا دی چې الله موږ ته دا دین ښوولی دی الله موږ د توحید په عقیده باندې کلک کړي وو نعمت دا دی چې الله موږ د دې پیغمبر امتیان جوړ کړي دا نعمتونو باره کې خبره کوو پیسې خو د کافرانو سره هم شتي ځمکې او جیدادونه خو د هغوی هم شتي خو د دې هر څه د الله په نیز د ماشي د وزر امر قدر هم ګوری نشتي نو دا ځان ته غریب غریب مه وایه په مخه خوشحاله اوسه ته مالدار یې ستا په سر باندې تاج د ایمان د پیغمبر د امتي کېدو پروت دی دا مالداره دی په اصل کې مال خو ځي راځي نن شتي سبا به نه نن نشتي سبا به یي او ټوله جاخه د حساب کتاب دی ټوله جاخه ده او حساب کتاب دی الله دغه نعمت موږ ته رایت کړی دی په سورت العمران کې الله وایي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا
الله وی الله لوی احسان په مؤمنانو باندې کړی دی چې دوی ته دا پیغمبر لېږلی دی من انفسهم د دوی د جنس نه بشر یې لېږلی هغه د دوی په مخ کې د الله آیتونه بیانوي دوی د غلطو اخلاقو نه د رزیل اخلاقو نه د غلطو عقیدو نه پاکوي ويعلمهم الكتاب والحکمه او دوی ته قرآن او حدیث ښیي نعمت ته ګوره که نه وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین الله وی د پیغمبر د راتلو نه مخکې دا خلک په ښکاره ګمراهۍ کې پراته د عیسی علیه السلام نه واله زموږ د پیغمبر پورې دا وخت لږ اوږد شو نو ډېرو خلکو نه هغه دین یېرو چې د لږ خلک وو هغوی ته د عیسی علیه السلام هغه دین یاد او د ابراهیم علیه السلام په مذهب باندې هغه لږ خلک نور د دنیا ټوله په ګمراهۍ کې پراته وه ټوله دنیا د ګمراهۍ په تیرو کې ډوبه وه رب العالمین دغه رڼا راولېږله الله دغه پیغمبر راولېږه دا اصل نعمت دی چې دا یادول پکار دي اوس موږ له کول څه دي چې الله دا پیغمبر راولېږه څه لپاره راولېږه چې دین واضح کړي بس موږ ته هدایت میلاو شي تاسو هم د خولې نه غږ راوباسئ کوم مخامخ چې ناست پیغمبر خو پېژنئ که نه پیغمبر ولې راغلی و چې موږ ته هدایت میلاو شي بس د هغه تابعداري وشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري وشي د عربي کې وایي الاتباع اتباع څه ته وایي تاسو به دا ټکي ډېر د علماو د خلو نه او د جبو نه اورېدلی اتباع د پیغمبر کوه اتباع د پلاني کوه اتباع څه ته وایي اتباع په عربۍ کې وایي تابعداري کول په نقش د پیغمبر په نقش قدم باندې تک کول هغه د ځان دپاره نمونه ګڼل په څه کې په عقیده کې په ویناګانو کې په کارونو کې یو کار یې کړی دی ته یې کې یو کار یې پرېښودی دی ته به یې پرېږدې دا هم ګورې د پیغمبر تابعداري ده چې یو کار یې نه دی کړی ته به یې نه کړې لکه اوس دا عید میلادالنبي تېر شو که نه قانون بعضو سره ناشنا دلیل دی چې تو ته دا د پیغمبر نه ثابت نه دي نو خو په دې خو دلیل نشته چې پیغمبر دې نه منع کړې ده دا اوس ناشنا فلسفه ده عبادت ثابته هم دی او ویم دی چې په دې دلیل نشته چې پیغمبر د دې نه منع کړی موږ ته وایو د پیغمبر چې پرېښودی دی د دې پرېښوده عبادت دی دګې ته ورته عبادت ویاو نو چې عبادت دی د خیر کار دی که د شر دی وایي دا خو جي د خیر کار دی نو الله خو وایي چې ما د پیغمبر په واسطه دا دین پوره کړی دی هر د خیر کار پیغمبر وایي ما تاسو ته ښوولی نو دا خیر د پیغمبر نه یېرو تا ته یاد و پیغمبر چې یو کار پرېږدي د دې په پرېښودو کې دې ته تابعداري ویل کېږي الله اجر ورکوي ولې دا کار نه کوي ځکه چې پیغمبر نه دی کړی دې ته تابعداري وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه اوس یو سړی دی په لاسنیوه کې یا په مصیبت کې ماتم نه کوي د جاهلیت خبرې نه کوي ولې پیغمبر نه دی کړي دا تابعداري دی د پیغمبر او داسې بیا زه ډېر مثالونه یې په دې باندې نو اتباع دې ته وایي چې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار روان شي په عقیده کې په وینا کې په عمل کې د یو کار په پرېښودو کې او دلته ته دا خبره ذکر کړم د پیغمبر تابعداري زموږ څه اختیار نه دی چې په بعضو کارونو کې کولی شي په بعضو کې یې مه کوه د اختیار موږ سره نشته ګورئ یعنې د بعضو دا بعضې لګوي د پیغمبر په طریقو کې کامیابي ده بیانونو کې به وایي د دغه پیغمبر دا طریقې ورته بیان کې به یې نه مني هغه مني چې هغه د معاشرې سره برابري هغه د ملک سره برابري هغه د پښتو سره برابري نو بیا د پیغمبر د طریقو نه زار او قربان خو که د دې نه اخوا خبره اوړي نو بیا د پیغمبر طریقه دله نه مني د پیغمبر تابعداري څه ته وایي په ولاړه په ناسته په غم او په ښادۍ کې په غریبۍ او په مالدارۍ کې په کمزورتیا کې او په طاقت کې په ملک کې او د ملک نه بهر د قوم په مخ کې او د دشمن په مخ کې د دوست په مخ کې او د رور په مخ کې ته به د پیغمبر تابعداري کوې که دا د پښتو خلافي که دا د ملا صاحب خلافي که دا د قوم خلافي که دا د ملک خلافي که دا د مالدارانو خلافي که دا د هر چا خلافي کائنا من کان
کائنا من کان ته وایي چې هر څوک دی چې د هغه خبره او د پیغمبر د خبرې په منځ کې اختلاف راځي د پیغمبر خبره ومنلی کېږي د هغه تابعداري به کېږي. اوس ما ډېر د دعویدار د سلفیت او د پیغمبر د تابعداري لیدلي دي چې په خوله دا وایي چې نه چې موږ د پیغمبر تابعدار یو او موږ خو قرآن او حدیث منو او دا ځان به داسې ګرم ګرم کړي. د ده غم له چې ورشي هغه د پیغمبر د غم په طریقه نه وي. هلکه ته خو هغه زموږ د کاکا پکې ناسته او زموږ د ماما دا ښکلې تابعداري ده چې کاکا ماما نه بیا به ته د پیغمبر تابعداري کوې. دا گنجایش کم ځای کې راغلی دا گنجایش ما ته وښایي چې دې ځای کې د پیغمبر د تابعدارۍ نه د وتو گنجایش دي چې کله د کاکا او ماما ناسي او چې کله قوم او قبیله ناستی بیا خیر د گنجایش دي. سعودي عرب کې بیا د پیغمبر تابعداري کوه. دا اوس عجیبه خبره یعنی یو سړی د پیغمبر تابعداري کې کوم ځای کې سعودي عرب کې دوبۍ کې اماراتو کې یا بل د انګریزانو ملکونو خپل ملک کې نه هلته خلک خفه کېږي هلته خلک خفه کېږي هلته د جیداد نه محرومه کوي هلته خلک ما سره بیا تعلقات نه ساتي. دا اوس ما ته تاسو وښایي قرآن او حدیث کې چې یو ځای کې الله دا ویلي یا د پیغمبر ویلي چې زما تابعداري کوئ خو به بهر ملک کې کوئ خپل علاقو کې زما تابعداري مه کوئ او یا داسې گنجایش پکې که څوک خفه کېږي نو بیا زما تابعداري مه کوئ یا داسې گنجایش پکې چې څوک د سره رابطه پرېږدي نو بیا زما تابعداري مه کوه. دا گنجایش دې ما ته څوک وښایي دا دې ما ته څوک وښایي که عمي دی او که ملا دی ما ته دا گنجایش وښایي. الله خو قرآن کوي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه په دې پیغمبر کې ستاسو دپاره یو ښایسته نمونه پرته ده. نمونه پوره نمونه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګورئ نیمګړې نمونه نه ده. ګورئ هغه موږ ته ښه پوره هر څه بیان کړي دي. نو اوس دا گنجایش کوم ځای کې ما ته پته نشته. او دا د دوی سره کوم کتاب چې دی چې هغې ته خیټالوجي وایي یا کتاب البطن دا په هغې کې دوی سره دي یا کتاب الخواهشات خواهش پرستی بزدلي د پیغمبر تابعداري به پرېږدي او قوم به راضي کوي او ملک به راضي کوي او کاکا او ماما به راضي کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لنډ درته دا ویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو تله ده. د پیغمبر مثال د څه دی د تلې دی. یعنی هر عمل د عمل کوونکي هر وینا د وینا کوونکي او هر دعوه دی او دعویدار د دې د هغه وخته پورې څه قدر او وزن نشتی چې څو پورې د پیغمبر په تله کې موږ نه یې تللی. د هغې نه بعد به بیا ګورو چې حالات یې څه دي. یو سړی ولاړ دی او جاړي او سجدې او اوږده رکعتونه او تلاوتونه د ده دا ټول کار دې له هر اعتبار شتي او هله قیمت شتي چې کله دا موږ د پیغمبر په تله کې وتلو او به یې کې دا برابر راوخیږي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مثال د څه دی د تلې دی. وینا کار دعوه چې هر څه ته وې دا به اول وی وروره راځه دې تلې ته یې ور واچوو چې دا برابر دي او که نه دي. که برابر وو فبها ونعمت نو خو ډېره ښه ده. که برابر نه وو نو کار دې غلط ته پرېږدي به. حدیث ګوره بل څوک نشته چې د چا دا مقام وي په دې امت کې دې څوک شته بلکې علماو دا خبره لیکلې ده فقهاو لیکلې ده. دا کوم چې فقها ډېره ده هغو ته هم فقهاو هم لیکلې ده چې چا دا عقیده وه چې د پیغمبر نه علاوه په دې امت کې داسې کس شتي چې د هغه تابعداري هم دقه شان لازم ده څنګه چې د پیغمبر لازم ده په دې سره دا سړی کافر کېږي. ځکه چې توحید په دوه قسمه دی. یو عام تقسیم ده یو توحید د الله په بندګۍ کې دی هغه د الله سره تعلق ساتي. دویم توحید د پیغمبر په رسالت او په تابعدارۍ کې دی. د پیغمبر به په دې پیغمبرۍ کې یک یوازې ګڼي دی به په دې تابعدارۍ کې یوازې ګڼي. تابعداري کېږي د نیکانو د علماو د امامانو خو هغې سره یو شرط تړلی کېږي وایي تابعداري به یې کېږي خو په هغه خبره کې کومه خبره چې د الله او د الله د پیغمبر سره برابر وي. خو داسې څوک نشي ویلی چې د پیغمبر نه علاوه یو کس د الف نه د یا پورې به د ده بلکل منلی کېږي. څوک شتي ابوبکر صدیق رضی الله عنه باره کې ویلی شي
نشي. و چې د ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم د هغوی په باره کې نشي ویلی، نو بیا ته که ماته یو امام یادې یا مذهب یادې یا یو کتاب یادې خپل، یا سابیاق صاحب یا مولا صاحب یا مفتی صاحب یادې یا قاری صاحب یادې، نو بیا ډېر ظلم کې. دا موږ هم تا ته وایو چې د نیکانو تابعداري کوه، د علماو تابعداري به کېږي، د امامانو به کېږي، خو یوه خبره پکې ده، تابعداري په هغه څه کې چې هغه د الله د شریعت خلاف نه وي. که کوم ځای کې د دوی نه لغزش شوی، غلطي تی شوي، خطا تی شوي، انسانان دي کمزوري، نو په هغه غلطۍ کې به د دوی تابعداري هغه نه کېږي، که نه کېږي به نه به کېږي. ځکه امام مالک رحمه الله په مسجد نبوي کې به هغه درس کو، د پیغمبر حدیثونه به بیانول، هغه به دا وي په دې خپل درس کې بیان کې خپلو شاګردانو ته وی د هر چا د خبرې نه څه اخیستی کېږي او څه پرېښودی کېږي، د هر چا د خبرې سوای وی د دې قبر والا نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر ته اشاره وکړو، وی د ده هره خبره اخیستی کېږي، د ده نه علاوه د هر چا خبره به وي څه الی څه به پرېږدی. دی دې شاګردانو له تربیت ورکوو چې ګوره زما به هم هره خبره نه منلی کېږي، زه انسان یم، که چېرته زما خطا درته معلومه شوه او زه خطا شوی ومه، نو زما هغه غلطي به پرېږدئ، په غلطۍ کې به زما تابعداري نه کوئ. نو دا صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او د هغه نه مخکې چې کوم پیغمبرانو چې د دوی تابعداري لازم ده، هر څه کې دوی تابعداري څه ده هغه لازم ده. بلکې دا درته ووایم الله رب العزت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې رالیږلی دی د دې دپاره رالیږلی دی چې د حق او د باطل په منځ کې به فرق وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغی حق او باطل جدا شو که جدا نه شو؟ جدا شو. دا حق دی دا باطل دی، دا هدایت دی دا گمراهی ده، دا الله د چا په واسطه واضحه کړه؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرق دی د حق او د باطل په منځ کې، د هدایت او د گمراهی په منځ کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت دی د دې امت دپاره، د ټول عالم دپاره، نو د هغه تابعداري به موږ لازم دی. او زه تاسو ټولو نه دا سوال کوم او دا د باندې قرض دی، آیا تا د دې پیغمبر تابعداري داسې کړې ده لکه څنګه چې پکار دی؟ آیا تا د دې پیغمبر د دعوت جواب ورکړی دی او هغه ته لبیک ویلي دي؟ آیا تا هغه کار کړی دی د کوم چې د پیغمبر ویلي دي چې ویې کا؟ او آیا د هغه کار نه منع شوی د کوم نه چې پیغمبر منع کړی؟ جواب به ماله په تادیق کې نه راکوو چې دلته ته ماته ووایي چې او نه، ښه په ارام به کښېنې سوچ به وکړي چې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ په باب کې ته به څومره اوبه وکړې. او څه خوشبخته دی هغه انسان چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري ورته نصیب شي، او څه بدبخته دی هغه انسان چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعدارۍ نه محروم. خو تابعداري ګورې مکمل، زه دا ملګري ینم که نه، زه ګورې د چا لحاظ نه کوم په حق ویلو کې، ګورې ملګری نه که مې پلار مخې ته یي که نه او کار یې غلط یي هغه ته وایم چې کار دې غلط دی. تابعداري د پیغمبر څه ده؟ رفع الیدین وایي مانځه کې کوه، صحیح ده، بلکل د پیغمبر تابعداري. تابعداري د پیغمبر څه ده؟ مانځه کې امین په زوره وایه، دا صحیح خبره، دا د پیغمبر تابعداري. د پیغمبر تابعداري څه؟ مانځه کې خپل د خپې سر لګوه، دا بلکل صحیح خبره. لاس په سینې ږده، دا بلکل صحیح خبره. بس دوکې دړاکې کوه، دروغ وایه، ظلم کوه، فلمونه ګوره، سندرې اوره، د قرآن نه مخ واړوه، تلاوت یې مه کوه، د علم په مجالسو کې مه کښېنه، د مشر قدر مه کوه، د عالم قدر مه کوه، د مور پلار قدر مه کوه، د یار دوست خیال مه ساته، او بیا بسې داسې ځه. خو ګوره دی وایي زه د پیغمبر تابعدار یم. سم خیال دی؟ دی پوره تابعدار دی؟ نه دی. کیدای شي بعض ملګري وایي چې دا خو تا زموږ باره کې ووایي، نو ولې تر اسمان نه راکوي شوی؟ زه خو دا د خپل ځان باره کې م وایم، زه خو دا خبره خپل ځان ته م کوم چې ای پلانیه د پیغمبر تابعداري به د الف نه د یا پورې کې دا ګپ شپ نه چلیږي. ګورئ چې زه د پیغمبر تابعداري صرف په رفع الیدینو کې کومه، زه د پیغمبر تابعداري صرف په امین کې کومه، زه د پیغمبر تابعداري صرف په ګیره کې کومه، او نور چې مې څه په زړه کې راځي هغه به کومه، خو ویم به دا په خوله چې زه ګوره د پیغمبر تابعدار یم. دې ته ګوره سلفیت نه وایي. سلفیت
چې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان شي پوره ها انسان کمزور دی کوتاهي به درنه کله نه کله کی خو کله نه کله چې د کوتاهي ستا عادت یو روزانه کې دا خو کله نه کله نشوه کنه دا خو ته قصدن عمدن کې خپل روټین دي تی جوړ کړی دی دا خو د پیغمبر تابعداري نشوه یو سړی میاشتې تېره شو تهجد یې نه دي کړي کال پې تېر شو تهجد دی موجه د پیغمبر تابعداري په دې کې تابعداري کړې ده نه ده کړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو تهجد کول نفلي روژه دې وایي کله نیولې ده وایي تېر شوی رمضان ختم شوی دی بل ته هم ډډه لګولې ده پراته ده د پیغمبر تابعداري په دې کې نه ده کړې چې هغه به نفلي روژې هم نه وي چې ته روپۍ نیمه د الله په لار کې ورکړې ده نه هغه خو یو بس زموږ خپل حالات داسې دي چې ده تا د پیغمبر تابعداري په دې باب کې نه ده کړې او بیا به سیدي شي خبره به رانډېره اوږده شي خو دا ډېر اهمه نقطه ده چې تابعداري د پیغمبر دا صرف په یو عمل پورې مه تړئ چې بس دقه د پیغمبر تابعداري ده او نور څه نشته د پیغمبر تابعداري څه ده ادخلو فی السلم کافه په ټول اسلام کې به ننوځي دا نه ده چې بعض خبرې مې خوښې ده او بعض مې نه دي خوښې او بعض څه کوي د پیغمبر تابعداري بل له خوښوي خو ځان له نه مثال لکه اوس زما کور کې خوشحالي ده واده دی په دې واده کې مثال زمانه ناروا کار وشو چې هغه د شریعت خلاف دی اوهو وګوره وګوره دوی وایي موږ د پیغمبر تابعدار او دا فتوی او دا مسلې بیا چې په ده باندې خوشحالي راشي دا هغه بیا وګوره بل لا د ده بیا غم وګوره هغه بل شی ني د ده بیا جون وګوره هغه بل شی ني خو زما او ستا دپاره به مسله سخته وي دی به بل ته د پیغمبر د تابعدارۍ وي خپل معاملات یې وګوره دروغجن دوکهباز منافقت په حرامو طریقو سره پیسې ګټل د خلکو نه مالونه وهل د خور حق خوړه د ملګري حق خوراک او داسې پسې بیا ځه راوینیسه کښېنوه وروره په دې خبرو کې به د پیغمبر تابعداري کله کېږي ښه د پیغمبر تابعدار یم جي او خپل کاروبار دی په کاروبار کې دی دروغ هم وایي دی جعلي سامانونه خرڅوي د اصلي په نوم باندې دی د ګراک سره دوکې هم کوي دی د مالک سره په مزدورۍ کې دوکې دړاکې هم کوي دی د عربو سره پکې دوکې هم کوي هر څه کوي خو ګورې ځان ته څه وایي تابعدار د پیغمبر بیا داسې خو ووایه که نه چې نه یم تابعدار پوره د پیغمبر ها په بعضو کارونو کې تابعدار یم بیا خو حقیقت وایه دا یو اهمه نقطه ما تاسو ته بیان کړې چې ما د اکثرو علماو نه ده اورېدلې دا نقطه ما نه ده اورېدلې چې تابعداري ده په یو عمل پورې مه خاص کوه ته به د پیغمبر مکمل تابعداري که زموږ دپاره یو نمونه ده نمونه په هر څه کې ده که نه پیغمبر تجارت کړی که نه دی کړی کړی دی غم پې راغلی که نه دی راغلی خادي پې راغلی دی که نه راغلی خپلوان یې وو دوستان یې وو دشمنان یې وو وږی کېدو تږی کېدو بچي وو ښځې وې ستړی کېدو اوده کېدو خوشحالېدو خفه کېدو په دې هر څه کې به د هغه تابعداري کوي په دې هر څه کې نه چې یو طرف ترې رانیولی دی بس خوشحاله موږ چې د پیغمبر تابعداري کوو سبحان الله دا یاده کوي دا خبره په قرآن کریم کې 10 نه زیات ځایونه داسې دي چې هلته رب العالمین د پیغمبر تابعداري او د خپل ځان تابعداري د یو ځای ذکر کړې ده یا داسې او یا خپل نوم او د پیغمبر نوم یو ځای ذکر کړی دی او یا خلک یې راولي دي چې زما نافرماني مه کوئ د پیغمبر هم مه کوئ 10 نه زیات ځایونه قرآن کې داسې زه پې ته صرف یو څو ذکر کوم زه هغه 10 پوره نه راوړم بیا به رانه خبره ډېره اوږده شي سورة النساء کې الله وایي او په دې سره خبره بالکل ختمیږي من يطع الرسول فقد اطاع الله چا چې د پیغمبر تابعداري وکړه د الله تابعداري وکړه خبره ختمه شو ندینه دا واضح شو دا حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي وایي چا چې زما تابعداري وکړه د الله تابعداري وکړه او چا چې زما نافرماني وکړه د الله نافرماني وکړه دا کېدی نشي که څوک دا پوزه په دې خاوره کې ککړه کړي که نه
او راته دا ووایي چې زه د الله تابعدار یم او د پیغمبر نه یم خو د الله یم زه یم نه د هغه وخته پورې د الله تابعدار نشي کېدی چې څو پورې د پیغمبر نه یې او د هغه وخته پورې د پیغمبر تابعدار نشي جوړېدی چې څو پورې د الله تابعدار نه یې عجیبه خبره ده کم رب چې پیغمبر را لېږلی دی هغه منم د هغه تابعداري کوم هغه پیغمبر چې کوم را لېږلی د هغه تابعداري نه کوم او یا د دې پیغمبر تابعداري کوم د ده منم خو چا چې را لېږلی د هغه تابعداري نه کوم کېدی شي داسې نشي کېدی داسې په بل ځای کې الله وایي قل اطیعوا الله والرسول ای پیغمبر دې خلکو ته ووایه چې اطاعت وکړئ د الله او د الله د پیغمبر یو ځای ذکر کړي بل ځای کې الله وایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اطاعت وکړئ د چا د الله د رسول د مشران کوم مشران علماء او د مسلمانانو حاکمان چې څو پورې شریعت خلاف خبره نه کوي علماء سره دا قید دلته یو فایده ګوره الله وایي دې آیت ته غوږ کېږده اطیعوا الله اطاعت وکړه د چا د الله واطیعوا الرسول او د پیغمبر واولی الامر منکم د اولی الامر سره واطیعوا نه دی ویلی بیا ولې دا دلیل دی په دې باندې چې الله وایي زما ومنئ د پیغمبر ومنئ د دې مسلمانانو د دې مشر ومنئ که هغه دیني مشر دی او که دنیوي چې کله د هغه خبره د الله او د الله د پیغمبر د خبرې سره برابر ځکه هلته بیا ونه وي واطیعو نو بله فایده د پیغمبر هغه داسې ونه وي چې اطیعو الله والرسول هم بعض ځایونو کې داسې ویلي خو دلته وایي واطیعو الرسول د پیغمبر تابعداري وکړئ دلیل دی چې د پیغمبر تابعداري کول دا مستقل په موږ لازم ده لکه داسې نه ده چې موږ به د پیغمبر هغه خبره منو چې کومه د قرآن سره برابر وي خیر هم دی که نه دی اطیعوا الله واطیعوا الرسول یعنی د پیغمبر اطاعت ځان له مستقل په موږ لازم دی داسې نشتي لکه څنګه چې موږ وایو چې د عالم خبره به هله مني چې د خبره د قرآن او حدیث سره برابر وي نو داسې څوک نشي ویلی چې د پیغمبر هغه خبره به مني کومه چې د قرآن سره برابر وي نه د پیغمبر خبره به مستقل مني او دا قصې به نه کوي چې قرآن سره لګي که لګي کېدی نشي چې د پیغمبر صحیح حدیث د قرآن خلاف راشي او که څوک ټکراو پیدا کوي دا د دماغ کمزوري دي دی پې نه دی پوه یعنې الحمدلله الله په توفیق سره ته راوړه ماله یو داسې آیت د قرآن او صحیح حدیث به راوړي چې د هغې په منځ کې ټکراوي ماله راوړه زه یې دله حل کوم د الله په توفیق سره خو بعض هغه دي چې علم ورسره نشتي سوچ وکړي چې یاره دا خو الله داسې وایي پیغمبر داسې وایي بس نه منو د پیغمبر دا نه منو او کله داسې مو وایي چې د الله دا هم نه منو ځکه چې هلته دماغ مو بېکار ونه نو دا یوه فایده ده د پیغمبر تابعداري ځان له مستقل ده څه ده مستقل ده ځکه ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي حدیث امام ابو داود راوړی دی الا انی اوتیت الکتاب ومثله معه الله ګوره ماله قرآن را کړی دی ومثله او د هغې په شان یې راله حدیث را کړی د هغې په شان دی نه دي ویلي چې دغه حدیث بیا راواله په قرآن سره وګوره که برابر یو یې منه د هغې په شان یعنې څنګه چې تابعداري د قرآن کې دقه شان تابعداري به د حدیث کې د الله چې څنګه اطاعت کې دقه شان به د پیغمبر کې په بل ځای کې الله دا خبره کړې ده وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا څه چې پیغمبر در وړي دا والی څه نه چې منع کړي دی نه منع شي چې څه یې درته ویلي دي او د څه یې درته خوري په هغې عمل کوه چې د څه نه یې منع کړی د هغې نه منع شه که ته په اوچتو مؤمنانو کې ځان شمارل غواړي اوس ګوره دلته الله وایي وما آتاکم ما عام دی یعنې چې څه یې در وړي دي څه یې بیان کړي دي وایله دی نه دي ویلي چې هغه سواله کوم چې د پاکستان د کلتور سره برابري یا د افغانستان د کلتور سره برابري یا د پیغمبر هغه ومنه چې کاکا او ماما یې مني یا د پیغمبر هغه ومنه چې ښځه پې خوشحالېږي نه پیغمبر چې څه در وړي دي وایله او چې د څه نه یې منع کړی منع شه که څوک پې دومره خفه کېږي چې دا زړه یې ټق کوي او چوي که نه ورې چوتي ځکه چې الله به مانه دا تپوس په قبر کې هم کوي د دې پیغمبر په باره کې دا تپوس په مانه په میدان محشر کې هم کوي نو چې د چا تپوس رانه کېږي
زه ولې د هغه تابعداري پرېږدم د هغه چا دپاره چې د هغه زما نه تپوس هم نه کېږي. بل ځای کې الله سبحانه وتعالی د هغه اهل کتابو صفت کړی دی کوم چې د پیغمبر تابعداري کړې ده. یعنی اهل کتاب هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بعض چې هغه یا یهودیانو نصاراو د دې پیغمبر ورته پته وه خپلو کتابونو کې ویلو چې کله دا پیغمبر راغی هغوی په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو. نیکان خلک شتي او رب العالمین عدل و انصاف والا بادشاه دی. سورة العمران کې الله وی لیسو سواء، اهل کتاب ټول یو شان نه دي، په دوی کې الله وی ډېر دینداره خلک شتي. هغه دینداره څوک وو چې کله د دې پیغمبر ورته پته ولګېده نو په دوی څه چل وکړو؟ ایمان یې راوړو. بل ورځ مې د یو بوډۍ زنانه انټرویو کته و رب الکعبه دا بعض خبرې خو مناسب نه خو یعنی دا کېدی نه شو چې ته هغې ته ونه جاړې هغه انټرویو ته انګریزه وه. نو یو مسلمان ته تپوس کوي وی ته الله مني؟ وی هو الله منم. وی عیسی علیه السلام مني؟ وی او منم. وی عیسی علیه السلام د الله پیغمبر مني؟ دا اوس نصرانۍ ده دا زنانه ګوره ښه انګریزه د انګریزانو په ملکونو کې نصرانۍ کرسچنه چې ورته وي عیسی علیه السلام د الله بنده او میسنجر یعنی پیغمبر یې مني؟ دوی خو ورته اله وایي که نو هغې ورته ووي او ما پې سوچ کړی دی زه پیغمبر منم ما کتابونه کتلي نو هغه هلک ورته وایي او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر ګڼي؟ بوډۍ په ژړا شو. وی د داسې سړي نوم دې راته واغېستو چې د دا نوم زه واورم ما لاسې ژړا راسي. د داسې سړي نوم دې راته واغېستو چې د دې سړي دا نوم زه واورم هسې ماله ژړا راسي. او دا زړه مې وایي چې دې سړي کې څه کمال شته چې دا نوم یې دومره خوږ دی د انګریزه د انګریزانو په ملکونو کې. او سبحان الله دغه ما یو ترتیب دا یو صفحه کې ما وکتو هلکان دي ځوانان فتیة آمنوا بربهم ځوانان دي د انګریزانو په ملکونو کې توحید بیانوي. دا ځوانان دي هغه بعض د مسلمانانو په ملکونو کې دین نشي زده کولی مونځ او دس نشي کولی. د انګریزانو په منځ کې ولاړ دي د هغوی په میلو کې ولاړ دي د هغوی په پروګرامونو کې ولاړ دي. یو ته وایي دا کتاب واله که دا کیسټ واله ته راشئ لږې خبرې به وکړو. ښایسته ښایسته ځوانان موږ سره رابطې ډېرې دي. نو د هغوی یو صفحه ده زه یې ګورم را ګورم دا پروګرامونه پکې د دعوتونه د دې زنانه دا ویډیو وچلېده څه وخته پورې او ډېر خلک متاثره شو چې څه ناشنا خبره چې دا د پیغمبر د نوم سره جاړي او موږ پیغمبر پوره رعایت کو چېرته هم جړلی نه دي. او لږ وخت تېر شو بیا د دغه هلکانو پروګرام و هغوی پکې داسې پروګرام هم چلوي چې نن موږ سره دومره مسلمانان شو پلاني ځای کې مسلمانېږي او دلته هغه بوډۍ راغلې وه هلته یې کلمه وي مسلمانه شو. ما په خپل هغه ویډیو ولید کلمه یې ووي مسلمانه شو. دا چې دومره دې زړه کې دا خبره پرته وه چې د پیغمبر د نوم سره جاړي خو دې د دې پیغمبر باره کې تحقیق کړی و تپوس یې کړی. هسې تا چېرته تپوس کړی چې ما د دې پیغمبر په دې ژوند پوه کړه چې ته ملا صاحب خواله ورغلی چې تپوس دې کړی او هغه کوم چې بیان شوی دی لکه موږ په شپږو کالو کې بیان کړی هر ته یاد دی؟ هسې چې پیغمبر دا نوم واخیستی چې درود وی جړه درته نه وایم جړه لږه لرې خبره درود وی او بیا موږ خبرې شروع کوو موږ چې د پیغمبر تابعدار او موږ دا او موږ دا. د پیغمبر تابعداري په صحیح طریقې سره کول ډېر ګران کار دی خو الله یې اساني هغه چا ته چې څوک یې کوي. اوس دې ځکه الله د هغه اهل کتابو صفت کړی دی کومو چې د دې پیغمبر تابعداري کړې ده الذین یتبعون الرسول النبي الامي هغه خلک چې د دې امپړ پیغمبر تابعداري کړې ده. امپړ ورته ولې وایي؟ ځکه چې لیکل او لوستل ولا نه ورته وایي چا چې د دې پیغمبر تابعداري کړې ده آیت په آخره کې څه دي اولئک هم المفلحون دقه خلک کامیاب دي. کامیابي که غواړم د دغه پیغمبر تابعداري وکړي. اوس ما منځ کې هغه ایتونه وویم په دې تاسو پوه شوئ او که نه ومن یطع الله والرسول
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. چاچی تابیداری دا اللہ اکڑا و تابیداری دا پیغمبری اکڑا دے پلوی گٹی سر دا وگٹلا. غلوی گٹ دا دے چیتے دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری ہوگی تر دا پا نقش قدم روان شی، بلکہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا تابیداری کی جون دے جون غواړی تاسو ژوندي خو موږ ټول یو، څوک تاسو کې مړ دی چې تاسو ژوند غواړئ؟ تاسو ټول وایئ موږ ژوند غواړو، ژوندي نه یې نو بیا څنګه وایي ژوند غواړو؟ د زړه ژوند غواړو، هغه ژوند چې هغه د دین سره تعلق ساتي. نو واوره الله وی یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. الله وی اومنی دا اللہ خبر قبول کئی او اومنی دا پیغمبر کل چی تاسو را بلی آغا طرف تا چی بسک استاسو جون دے. علم دے خبر تا لما یحییکم دا پیغمبر پا خبرو کے پا تابیداری کی پا دی دین کے پا قرآن کے او پا حدیث کی جون پروت او پا اللہ تا قسم خورم دا آغا جون دے چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا لری خلق اگوی دا دی جون دا خون چا تسکلی ام دے یو پر دی جون ترانن اوزا چی تخوی پا خون پوشی کنه. منگ تا دا خلق کوئی مثال کے یار دا گیرا او دا دیسی او دا تخو صرف دا پرید دا پیغمبر دا تابیداری پا چی تخوی دا خون نا خبر شی کنه. دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ باندی منس کول تراشا وی خو که دا اگا پا طریقہ چی تال دا منس خون درکی کنه درکی تا دا اگا پا طریقہ باندی ناستا پاستا شروع که چی تال خون درکی و کنه درکی تا دا اگا پا طریقہ غم خادی شروع که چی مزد لدرکی و کنه درکی. دا خو جون دے حقیقی جون دا دے جو سڑے دا پیغمبر اومینی. او ذکا امام ابن القیم رحمه اللہ دا خبر ذکر کردی دا کتاب الفوائد کی ناشنا خبر کردی دا وی حقیقی خیست جون اگه دا آغا چا سر دے چی سوک دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر منی وی دے پا ظاہر کم جون دے دے او پا باطن کم جون دے دے. فهؤلاء هم الاحیاء وان ماتوا دا خلق گوری جون دی دی اگر کمڑم شی وغیرهم او دا دوین علاوہ یعنی چاچی اللہ و دا اللہ دا پیغمبر ندا منلی دا غمڑ دی اگر که بدنون جون دی دی اگر که بدنون ایسا دی ظاہر کی جون دی دی خودی سا تیمڑا کدا جونم پکاری نو تابیداری بدا چا کوئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ وی دیتا غوک کی دا اللہ دا غسلی ایمان نا قبلی خواہ چی سوک دا پیغمبر پیسل نمانی دا زمان خبرنا دا اللہ دا سورة النساء کی اللہ وی فلا وربک لا یؤمنون پیغمبر ویستا پر رب می دی قسمی چی دوی دا آغا وقت پوری مؤمنان نیشی جوڑے دے گورا پزان قسم پوری حتی یحکموک فیما شجر بینهم ترسو چی دوی پخپلو اختلافاتو کے و جگڑو کے پتا فیصلہ نہیں کری دا آغا وقت پوری دا خلق مؤمنان نیشی جوڑے تھے پا ہر اختلاف کی مسئلے کے بچہ تو واپس کی گی اللہ و دا اللہ پیغمبر تھا نو پیغمبر شتی چی منگو تو واپس شوس دا آغا حدیثونو تا واپس کی گی. پی صرف خبر پا دیزی ختم نشوا بعض خلق راشی سی چلو کی واپس شی جی منگ پا شریعت پیسلہ کو منگ جی قرآن و حدیث وانی پیسلہ کو دا زیدہ سوچی چی دا پیسلہ با زمان پا حق کی او اغوشی دا غبل کس پا حق کی نو دیکھو آلتا زانتا مسلمان وی او ویلی مو چی پا شریعت پیسلہ کم نو ظاہر که خونیشی ویلی چی نیمنم نو وی منلیم دا و دن نظرے تنگی. اللہ وی ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. او اے پیغمبر کلی چی تا فیصلو کی دا دوی بمنس کی نو چی دا فیصلین بعد گو دوی پا ضرونو کی ستنگسیا را نولی چی دا پیغمبر فیصلہ رالا او تا تا پکی 10 کروڑ روپی تاوان دی ستا بچے پا کی تاوانی کی گی ستا جون پا کی تاوانی کی گی تا با دی تا کاڑا ایک دی کنن با ایک دی پا خبگان سر
په خوشحالۍ سره ښه په خوشحالۍ سره ما لیدلي دي که زموږ خواله کسان راځي بعض لا د دین دعویدار چې موږ دیندار یو را به شي چې ګرم ګرم کېږي او مسکۍ مسکۍ کېږي چې کله ورته زه خبره واورم چې وروره مسله دا ده एकदम یې د مخ دا رنګ بدل شي طبیعت یې خراب شي د اوسه پورې مسکۍ و د اوسه پورې خوشحاله او بیا ما ته وایي ما له اجازت راکړه زه ځم بس دی لکه کښېنه لږ ګپ شپ وو لږ وچې به اوس نه نه بس زما څه کار دی زه لاړم بوج یې جوړ شو په زړه کې چې دا خو د پیغمبر خبره دا خو بل شان راغله ته څنګه دعوه کوې چې زه د پیغمبر تابعدار او ته څنګه دا دعوه کوې چې زه د پیغمبر امتي یم چې څه د پیغمبر وایي هغه به مني اگر که ظاهره کې به کې تا ته څه وي ظاهره کې به دې هم ځکه چې پیغمبر په خبره کې چرته هم نقصان نشته مثال لکه ته اوس کې کار کوې او داسې موږ ته مسلې ډېرې راغلي دي کمپنۍ کې کار کوې او کمپنۍ والا تا ته وایي چې وروره ستا ګیره ده موږ لکه خفه نه شي موږ سمارټ سړی نن سبا سمارټ هغه چا ته وایي چې داسې شین مخ یې نیولی موږ سمارټ سړی غواړو نو ته خفه نه شي دې کې به څه کوې ګیره به درې کې پیغمبر تابعداري وکړې ظاهره کې به کې څه نقصان دی کار نه ووتې خو دا ظاهره کې دی دا وقتي طور دی نقصان اصل دا و چې تا دا ګیره لرې کړی ځکه چې د هغې سره د دنیا هم مکمل تباه کېده او آخرت هم تباه کېدو دلته وقتي طور معمولي تا وایه معمولي یو څو ورځې بعد به د بل ځای کار میلاو شي او د هغې نه به راته ښه میلاو شي او د سره دې میلاو نه شي یو سړی دې وږی مړ شي ځه څه وخته پورې سخته تېره کړې وکړه خو د آخرت د سختو نه خو بد شو که نه د قبر د سختو نه خو بد شو که د جهنم د سختو نه خو بد شو که زه لږ ساعت له دې ای سي ته کېناست او کمپنۍ کې او ګټه تنخواه ده بیا قبر کې به څه جواب ورکړي چې کله تا ته دغه پیغمبر په باره کې تپوس وشي چې دې پیغمبر باره کې څه وې او ته زړه کې وایي چې دا خو هغه پیغمبر دی چې د ده طریقه ما پرېښودې وه یو کمپنۍ کې د کار دپاره دا خو هغه کس دی ما خو د ده تابعداري پرېښودې وه د ملک دپاره د ملګرو دپاره چې څوک راپورې ونه خاندي دې دپاره بعض ویله که ته دا پیسې د ګیټو نه بره نه ساتې بس دا خلک وایي چې څوک وایي خټو کې روان او څوک وایي کشتي کې وایي دی که وایي دي دا موږ چې په دې بېدینو پسې لګیا یو چې دا د ښځو په شان سټایلونه کوي او دوی دا زنګونان ښکاري او د دوی دا مټې ښکاري او دا ښځې د سړو په شان چلونه کوي زموږ په دې خبرو هغوی نه پرېږدي الا من رحمه ربي مګر هغه چې الله پرې رحم وکړي الله ورته هدایت وکړي خو داسې به کوم شته چې نه یې مني که نه حالانکې موږ یې د غلطې نه صحیح ته راړو او ته د یو چا د خندا د لاسه د صحیح نه غلطې ته وړي ځکه چې خندلي دي ځکه چې دی ویلي دي چې خلک به دته څه وایي او رښتې ورسره نه کوم او دا نه کوم د سره وایه رښته مه کوه د سره د رښته غواړم مه یې کوئ ما سره رښته د الله سره ساته د پیغمبر سره تا ساته همدا خلک به په آخره کې بیا تا ته مجبوری شي د مؤمن شان څه دی د الله او د الله د فیصلې په مخ کې واوره غوږ ورته کښېږده ښه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وورا الله وی مؤمنانو ته چې کله وویلی شي چې راشئ د الله د خبرې طرف ته او د پیغمبر د خبرې طرف ته او فیصله د الله او د الله د پیغمبر دا ده فیصله ورته بیان شو چې الله دا وی پیغمبر دا وی دوی څه وایي أن يقولوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا يرى كچرتا چونکه چنانچه امام سے مذہب کتاب مولا سے امیر سے مفتی سے سابیاق سے پیر سے ملنگ سے درویش سے چې دا خبرې شروع کړي د په دې عمل نه دی کړی چې کله د تم د الله او د الله د پیغمبر خبر راله سمعنا واطعنا من واورېده
او صرف خبره په اورېدو نه ودرې که نه لکه ډېر یې اوري انشاءالله زما به په تاسو به ښه ګماني تاسو اورېدو او بیا عمل والی داسې نه چې اورئ د پیغمبر خبرې او عمل نه کوئ سمعنا واطعنا یوازې د سمعنا خبره هم نه ده سمعنا خو غیر مسلم هم اورېدلي دي سمعنا معنی څه ده یعنې د زړه په غوږونو مو اورېده واطعنا نو چې د زړه په غوږونو یې واوري فایده ده چې عمل مې پرې وکړو داسې به ته خبره اوري اگر که دا خبره ستا د خواهشاتو خلاف وي او ځکه یو روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو د هغه وخته پورې مؤمنان نشئ جوړېدی چې څو پورې خپل خواهشات د هغه دین تابع کړي نه کوم دین چې ما راوړی نو دین به د خواهشاتو تابعدار کې که خواهشات به د دین تابع کې خواهشات به د دین تابع کې خواهشات به د خپو لاندې کې خو د پیغمبر خبره نه د الله خبره نه دا د مؤمن شان دی او الله په بل ځای کې هم دا خبره کړې ده وما كان لمؤمن ولا مؤمنه وګوته کېده او نه دي مناسب یو مؤمن سړي او مؤمن ښځې لره اذا قضى الله ورسوله امرا چې کله فیصله وکړي الله او د الله پیغمبر د یوې خبرې ان یکون لهم الخیره چې ایدي دوی سره اختیار مؤمن سره اختیار شتي د الله او د پیغمبر د فیصلې په مخکې مو تاسو اختیار شته نشته اختیار یاره شیخ صاحب که یوتم که څه مطلب که څه مطلب که مطلب که لکه څه لار پکې نو اوس په دې کې تا ته څه لار پیدا کړو چې الله او د الله پیغمبر خبره کړې د کوم ځای نه پکې تا له لار راوباسو او لار د څه دله راوباسو لار د ګمراهۍ دله راوباسم لار د تباهۍ ده ته وښیم دا خو د الله او د الله د پیغمبر خبره ده مني ویې منه نه مني مې منه اما قرب به د سره حساب کوي زه ستا چوکیدار نه یم نه الله مانه دا تپوس کوي چې ولې ده منله ولې ده نه منله دا تپوس خو مانه کوي چې ولې ده بیانوله نه مني نه مني په عرش یو لوی رب دی د هر څه حساب به د سره کوي زموږ دا کار خو نه چې خلکو پسې ګرځو بیا چې هله تا ولې ونه منله او هله تا ومنله نه دغه کار د پیغمبر نه دی او نه د پیغمبر د تابعدارو دی د علماو که هدایت غواړي که نه هدایت د دې پیغمبر تابعداري قرآن کې الله وایي وان تطیعوه تهتدو که تاسو د دې پیغمبر تابعداري وکړه په هدایت بشئ په بل ځای ګوره هدایت نشته ښه د دې پیغمبر تابعداري چې چا وکړه نو څه به په هدایت بشي او داسې نه او الله دې نه کړي چې د قیامت په ورځ بیا ګوتې چیچې او بیا چغې وایي چې ارمان د پیغمبر لار مې خپله کړې الله ذکر کړي د مجرمانو دا خبرې سورة الفرقان کې الله څه وایي ويوم يعض الظالم على يديه او په هغه ورځ به ظالم مجرم په خپلو دواړو لاسونو باندې چک لګوي د غم ته وګورئ تکلیف ته په ګوته چک نه لګوي په دوو په دریو نه په لاس نه دا ټول لاسونه به په خوله کې وردنه کړي او چک به پرې لګوي دومره سخته ده او څه به وایي واوره يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ارمان چې د پیغمبر لار مې رانیولی د ارمان یې نه دی کړی چیرې د کلیوالو په لار وی ارمان چې د کلیوالو په لار ارمان چې د پاکستان د مولیانو په لار وی ارمان چې د افغانستان د مولیانو په لار وی ارمان چې د پلانی امام صاحب په لار وی ارمان چې په پلانی کتاب نه نه ارمان د څه دی چې د پیغمبر مې منلی وي نن یې درته ویم چې ګورئ د دې که تابعداري وکړه دې چغو نه وبد شي دې ارمان او که نه همدغه ارمان به بیا کړي بل ځای کې الله وایي سورة الاحزاب کې يوم تقلب وجوههم في النار الله وایي د جهنمیانو دا مخونه به په دې جهنم کې اوړي راوړي د ورتېدو دپاره لکه چرګ چې سورکې اړې راړې د جهنمیانو ده د دې مجرمانو ده دا مخونه به داسې اوړي راوړي او څه به وایي واوره یقولون
يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هاي تبعید زمانگ دا پارا ارمان چی دا پیغمبرم منلے و دا اللہ منلے. نن منگم دقا چگی وو تاسو تم منگ دقا چگی وو و چارا بانی لیبل دا وابیانو و لگو، چارا بانی لیبل دا دیو لگو چی دا بار ملکون نا پیسے خوری، چارا بانی لیبل دا غیر مذہب و لگو، چا دا بد مذہب و لگو، چا دا گستاخانو و لگو، چا دا سا چا دا سا الکا سی چلے دیوی جی وابی دے. نو ما کم کوپر کڑے تماتا وابی او سی چلے دا وابی سو کی ستا ہوئی سی شیده آخر سا بلا دا وابی تو ما خوی پوه که کم زخم تا تداویم چی اطیعو اللہ و اطیعو الرسول اللہو من اللہ دا پیغمبرو منا یعنی بیا بدکت چگی پا آخرت کوئی چی یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. دی جہنمیانو گرسو یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول بیسوی اللہ توی گرا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. يلا منغم منلي واد خپلو ديني مشرانو او دنيوي مشرانو. وچا پسی روانو مشران دو قسمه دنيوي مشران ستا ہوئی صرف بادشاہ دی دنیا کی مشر بس دا پلار مشر ندی کنا دی کشر دی دا کاکا مشر ندی ماما مشر ندی دا قبیلی دا مشر ندی او دا منگوی دا دوی منلی وا چی دا پلار نکلار بنپری دی او منگ دا گمراہ مولیانو منلی وا فاضلون السبیل هم دی دو قسم خلقو زمانگ دا حق لار ورکا کردی وا نو سوائی اللہ تا ربنا آتهم ضعفين من العذاب. يا الله دويل الدوچند عذاب ورك ولعنهم لعنا كبيرا ولوي لعنت بوا غسدي وات نندا غسغو بايد ندر كي بالدنيا كي كچا استاد مشر نو مغستو خلوت دي ولا وردانگل ملكو دي خا زمنگا مشر دنيا كي خدي بخلق وجل او وز دلتا ویچی یا اللہ دوی لدو چند عذاب ورکا او با دوی لعنت ہوا نو دا پیغمبر تابیداریو کئی چی دا آخرت دا دی چگو نسا شئی دینا بچ بلکہ لنڈا تدوی ما دا جنت چابی دا پیغمبر پا تابیداری کی دا حدیث کی رازی پا صحیح بخاری کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زمان طول امت با جنت تزی سوائی دا آگا چانا چاچی انکارو کچی زنزا صحابه کرامو یا رسول دی سوکشتی چی انکار کئی وی چاچی زمان تابیداریو کرد جنت تلار چاچی زمان تابیداریو نکرد انکارو کو یعنی حقیقت کی دا کم سڑے چی دا پیغمبر دا تابیداری نا منکر دے او نیکی نو دے نگواری سا نگواری جنت اگر کبا خلا نوئی خود دے کار نے واضح دا چی دے جنت نگواری زکر چی جنت تا پیغمبر پا تابیداری کی دا دے تابیداری نکی پوشوی پا دے خبر بانے گئی بلکہ دا اللہ سر چی محبت کے نو دا پیغمبر تابیداری بکے او چی دا پیغمبر تابیداری نکے نو دا اللہ سر دی محبت نشتی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے پیغمبر دی خلقو تو آیا کچر تا تاسو محبت دا اللہ سر کوئی نو بیا تابیداری دا پیغمبر کوئی. مفسرین وی بعضو خلقو دعوی کولی چی منگ پا اللہ مینیو اللہ پا امتحان را وستو وی که پا ما حقیقی مینی ای نو بیا پتاو لگی چی دا پیغمبر تابیداری سمرا کوئی چی سمرت پا اللہ مہینی دمرا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری کے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی حدیث تا عرباد رضی اللہ عنہ مشہور حدیث تا امام ابو داود امام احمد روڑ سوسو پیرے منگ بیان کرے علیکم بسنتی دا چالا رونی سے مضبوطا وی زمالا رونی سے عضو علیہا بالنواجد دا جامد آقا خون پر آبن کی چی سو کتنا گڑا وڑنکی پیغمبر تا توی دا جامد آقا خون پر آبن تیر تابیداری با دا پیغمبر که چی خبر دا ترا ورسی دا بس بیا سمعنا واطا او زب بیتا یو مثال در کوم غوگتا کیا دا یو حدیث دا امام مسلم را وڑی دا او حدیث دا حبیب رضی اللہ عنہ دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بی دا وی ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوریدری دی من صلى 12 رکعة
فی یوم ولیلہ بنی له بهن بیت فی الجنہ، چا چې 12 رکعاته سنت منځو کو د فرض نه علاوه په شپه او ورځ کې، الله به له دې په بدله کې په جنت کې کور جوړوي. دا 12 رکعاته کم دي؟ سحر 2، ماسپښین 4 مخکې او 2 وروسته سوی شو، شپږ او 2 8، ماښام نه بعد 2 10، ماسخوتن نه بعد 2 12. دا 12 رکعاته مونځ چې څوک د شپې ورځ کې کوي، الله وله په جنت کې کور جوړوي. یو سړی چې دې حدیث کې مونږ ته ته څه حدیث کې ته دا کوم ام حبیبه وی رضی الله عنها دا خبرې چې وکړه بیا څه وی؟ فما ترکتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا هغه وخت نه والا پیغمبر چې دا حدیث باندې کړی د اوسه پورې دا 12 رکعاته باندې نه دي پاتې شوي چېرته، ځکه چې پیغمبر ویلي چې بیا خبره په دې ځای ونه درېده. ابن عنبسه رحمه الله، ابن عنبسه بیا راوي دی چې د ام حبیبه نه دا روایت نقل کوي. هغه څه وایي؟ فما ترکتهن منذ سمعتهن من ام حبیبه. نو بیا ما چې د ام حبیبه دا روایت اورېدلی، ما د اوسه پورې 12 رکعاته نه دي پرېښودي. بیا په دې ځای خبره ونه ودرېده. د ابن عنبسه نه روایت څوک راوړي؟ عمرو بن اوس. عمرو بن اوس وایي فما ترکتهن منذ سمعتهن من عنبسه. ما چې د ابن عنبسه نه اورېدلي، ما د اوسه پورې بیا دا نه دي پرېښودي. او په دې ځای ونه درېده. د ده نه یو راوي دی النعمان بن سالم، هغه وایي فما ترکتهن منذ سمعتهن من عمرو بن اوس. ما چې د عمرو بن اوس نه اورېدلي دي، بیا ما نه دي پرېښودي. پیغمبر تابعداري داسې کېږي ها. او دا ګورې سنت مونځ دی، فرض نه دی. څه دی؟ سنت دی، خو چې پیغمبر ویلي دی بیا بیا کوي. او زه درته یو واقعه بیان کړم، ډېره ناشنا واقعه د امام بخاري راوړې، نورو کتابونو کې هم شته. عبدالله بن عمر وایي زه ځوان سړی وم، په دې جومات کې به اوسېدم. د هغه وخت ځوانان داسې وو ښه. دا ځوان سړی د کوم ځای کې دی؟ زمونږ هغه په زور را پړي به ورته چې را کاږي وی، درس ته، بیان ته، مونځ ته، ذکر ته په زور به یې راولي. او دا به ورته وایي لږ ټیم دی بیا ځه، او لږ بس بیا ځه. او دا دغه به ورله ورکوي چې اوس راشي. دی پروت و ځوان سړی. وی کله چې به سحر مونځ ختم شو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سهار مانځه نه بعد دې ملګرو ته وی په تاسو کې چا څه خوب لیدلی دی؟ نو بیا چې به چا خوب لیدلی و، نو پیغمبر ته به هغه خوب بیان کړو، نو هغه به له بیا تعبیر راویستو. دا به د پیغمبر طریقه وه. وی ما امر مان کو چې ما چېرته خوب ولید ولي. چې دی خوب ویني پیدا به صحیح نه. د ده به د خبرو سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د خبرو موقع راشي. دا دومره مین دي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې یو منټ موقع غواړي چې د هغه سره کښېني. بل دا مؤمنان دا ښایسته ښایسته خوبونه یې نه چې معمولي دی. نو دا د مؤمن ارمان دی، ځکه ارمان کوو چې ما چې ته ښه خوب ولید. ناشنا خوب یې ولیدو، بیانوي وده شومه، وی 2 کسان راپسې په خوب کې رالو او زه یې روان کړم. نو زه یو داسې ځای ته بوتم چې هلته اور و، جهنم و، او د کوی په شکل کې و، لکه ګیر چاپېره ته دیوال تاو شوی او په هغې کې داسې قومونه وو چې ما پېژندو. بعض جهنمیان ما وپېژندو. وګوره نومونه یې نه دي ویلي، پردې پې اچولې ده. بعض وی ما پېژندلي وي. زه ډېر سخت ویرېدم او ما وی اعوذ بالله من النار، الله پورې پناه نیسم د جهنم نه. بیا مې وی نو دغه 2 ملایک په ما پسې چې کوم راغلي وو، اخو را سره و، خو 3 راغی. وی ما ته وی چې لن تراع، ته مه هېرېږه، انک لست من اهلها، ته په جهنمیانو کې نه یې، ته مه هېرېږه. عبدالله بن عمر وی راپاڅېدم، ما چې داسې ناشنا خوب مې ولیدو. وی سهار مونځو شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام وګرځو، وی چا خوب لیدلی؟ او ملګرو خبرې شروع کړو، دا خو کشر دی، دا خو ډېر باادبه خلک دي که.
نو زما موقع برابر نه شو. دا داسې نه و چې او وردانګه او د مشر خولې ته او د سپین ګیري، نه نه مشران دي. نو ولاړم په خپلې خور پسې، په حفصه رضی الله عنها پسې، د پیغمبر وسلم بیبي ده. نو دې سره خو به لازم پیغمبر میلاوي ځکه چې خاونې دي. وی هغې ته مې دا خوب بیان کړو. حفصې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې عبدالله بن عمر راغلی او دا خوب یې ووایي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ووایي؟ ګوره چې دا خوب یې واورېد. وی نعم الرجل عبدالله، عبدالله ډېر ښه سړی دی. لو كان يصلي من الليل، خو که چېرته د شپې د تهجد یې کولی نو ډېر ښه سړی دی. عبدالله بن عمر ورغی حفصې ته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ووایي؟ وی خوب یې واورېد، وایي چې عبدالله ډېر ښه سړی دی. یو روایت کې راځي ان عبدالله رجل صالح، عبدالله خو نیک عمله سړی دی، خو که د شپې د تهجد ته لږ توجه ورکړی نو دا ولې د دې درې تعبیر سره څه کار دی؟ نو یو روایت کې ورسره داسې راغلي دي چې دې ملک ورته ووایي مه یېرېږه، خو مانځه طرف ته توجه که د شپې. دویم علما څه وایي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته و چې دا خوب خو ډېر مزېدار دی، ځکه چې عبدالله بن عمر ته واضح پکې وویلی شو چې ته په جهنمیانو کې نه یې. نو بیا ورته ولې داسې ووایي؟ دومره هوښیار سړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راشه اوس ده ته یو داسې نصیحت وکړه چې د خبره فایدهمنه شي. نو سوچ یې وکړو چې دی خو ډېر یعنی فرض مونځ کوي، جومات کې پروت دی، خوځېږي نه، جهادونو له دی ځي، علم دی کوي او هر څه کې پوره دی، چې ده کې کمی څه دی؟ شپې تهجد هغه دی چې په مخه نه کوي. نو راشه موقع ده، یاره وی ډېر ښه سړی دی خو که د تهجد یې کولی. عبدالله بن عمر څه وایي؟ وایي چې زما خور ما ته دا خبره وکړه نو د اوسه پورې ما د شپې تهجد چېرته نه دي پرېښودي. دې ته د پیغمبر تابعداري چې کله یې راته خبره وکړه نو د اوسه پورې ما هغه تهجد نه دي پرېښودي. دی نه دي ویلي چې بیا وروسته واده هم کړی دی که نه دی کړی واده؟ عبدالله بن عمر واده کړی دی که نه دی؟ بچي وو، خېټه وه، وږی کېدو، ستړی کېدو. نو دا زمونږ د عجیبه خېټې د قیامته پورې موږ دغه یو ځل بیانوو، خېټه کته او خېټه بره، بچي کته او بچي بره، هم دقه بچو سره، هم د دقې خېټې سره، هم د دې جهادونو سره، هم د دې علم د زده کولو او د خورولو سره، هم د دې بچو د پاره د رزق ګټلو سره. عبدالله بن عمر وایي ما چې د تهجد د شپې بیا نه دي پرېښودي، ما په مخه کول. داسې تابعداري د پیغمبر په کار ده، هله به موږ کامیاب شو. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړو، د هغه په نقش قدم روان شو. انشاءالله باقي خویونه به پر روانو بیانونو کې بیانو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبلة قلبي كعبة ربي